د نیوز پری چینل لیدونکو سلام، وخت مو بخیر. ستړي مشه په موکړه درې ډېرو مهمو خبرونو ته. طالبانو په دوحه کې جدي مذاکراتو ته تیاری ښودلی. طالبانو په نږدې ورځو کې په دوحه کې جدي مذاکراتو ته تیاری ښودلی دی. طالبانو ته یو شمېر نږدې سرچینو رسنیو ته ویلي چې طالبان د استانبول په غونډه کې ګډون ته تیار دي، خو وایي چې وروستۍ پریکړه باید په دوحه کې وشي. سرچینه همداراز وایي چې طالبان به په نږدې ورځو کې له افغان حکومت سره په دوحه کې جدي مذاکرات پیل کړي. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې طالبانو او د افغان حکومت مذاکراتي پلاوي تر اوږده ځنډ وروسته د اختر په دویمه په دوحه کې سره وکتل. حالت هم ټینګار شوی و چې تر اختر وروسته به بین الافغاني مذاکرات دوام کوي او دواړه لوري به د خبرو له لارې د جګړې پر پای ته رسیدو تمرکز کوي. بلخوا امریکایي او پاکستاني لوري پر افغان سوله خبرې کړې دي. د راپورونو له مخې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محمود قریشي د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتوني بلینکن سره ټلیفوني خبرې کړې دي. په دې ټلیفوني مکالمه کې پاکستان یو ځل بیا ټینګار کړی چې له افغان سولې سره بشپړې همکارۍ ته تیار دي او هڅه کوي په دغه پروسه کې رغنده رول ولوبوي. قریشي ویلي دوی د دې ملاتړي دي چې طالبان دایمي اوربند ته تیار شي او روانه جګړه د خبرو له لارې ختمه شي. هغه ویلي د افغانستان د سولې په برخه کې رښتینې همکارۍ ته تیار دي، خو د بهرنیو ځواکونو پر مسؤلانه وتلو یې هم ټینګار کړی دی. امریکایي لوري هم له پاکستان غوښتي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره خپلو همکاریو ته ادامه ورکړي او په دې توګه په سیمه کې روانه جګړه ختمه کړي. او افغانستان کې د اوربند په هلمند کې د طالبانو پر ضد چاڼیز عملیات پیل شوي. د نیکمرغه کوچني اختر د 3 ورځو اوربند پای ته رسیدو سره د افغانستان ملي اردو په سویلي هلمند ولایت کې چاڼیز عملیات پیل کړي دي. افغان پوځ ادعا کوي چې د هلمند د مرجع ولسوالۍ کې د حسیني په نامه د طالبانو د پوځي مسؤل په ګډون د دوی 21 جنګیالي وژلي دي. دفاع وزارت د یکشنبې په ورځ خبرپاڼه کې ادعا کړې چې نن ساري ځواکونو هلمند د وسلوالو یوه ډیپو او د ماین جوړولو یوه کارخونه ویجاړه کړې او لا هم هلته چاڼیز عملیات روان دي. طالبانو د دې ریپورت تر جوړېدو د دفاع وزارت د ادعا په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو یوه ویاند قاری یوسف احمدي پر ټویټر لیکلي چې هلمند کې د افغان پوځ یو سرتیری دوی ته له وسلې سره وروختی. دفاع وزارت وایي په سویل کې 215 میوند قل اردو د هلمند په ګڼو سیمو کې هممهاله چاڼیز عملیات پیل کړي دي. د کوچني اختر پر 3مه وروستۍ ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غني د قل اردوګانو له قماندانانو سره خبرو کې ویلي وه که هر ځای وربند ماتیږي افغان ځواکونه به یې ځواب ورکوي. ولسمشر غني له امنیتي چارواکو دا غوښتي و چې که طالبان جګړې ته دوام ورکوي تاسو هم باید د مقابلې لپاره لازم چمتووالی ولرئ، ځکه موږ ټول د نظام او خلکو ساتونکي یو. لیدونکو له ملتیا مننه، ښې چارې.